ټیک ټاک فار یو ټریک د ټیک ټاک د فار یو ټریک څه دی؟ د ټیک ټاک د فار یو ټریک ټول حقیقت تاسو نن د ټیک ټاک یو ریل او حقیقي ټریک خم چې په ټیک ټاک کې کوم خلک ویل کیږي د ویډیوګانې مخکې ځي ویډیو را تر اخره پورې ګوري او د خپل مرګرو سره هم مخ شریک کړي. تاسو نن د ټیک ټاک د فار یو د پور ټیک ټاک د پورا الګوریتم څنګه کار کوي ټول غریله حقیقت تاسو مخ ته एकदम ویډیو را تر اخره پورې وګوري. لومړی خبردار په ټیک ټاک کې درې څلور قسم خلک دانه چې هغه ویرل وي مطلب هغه ویډیوګانې بس هغه فار یو ټریک الریډي دي. که تاسو زدا وای مچارته وای چې داسې ټیګز ولګوا د ایپ ډاونلوډ کا په ویډیو باندې ادر شیر کلیک کا ادر کلیک کا داسې او هغه څه کا دا ټول مزاق دی. د ټیک ټاک کیس قسم داسې ټریک نشته چې پای باندې ویډیوګانې مخکې ځي. اوس په ټیک ټاک کې سو درې څلور قسمه خلک صرف مخکې ځي. هغه کم خلک په هغه خلکو کې کته یو هم ځان جوړول شي ته مخکې په ټیک ټاک کې تللی شي خو هغه ډېر ښه خبر د ډېر بیکاره غونتي بېخونده خلک دي چې هغه په ټیک ټاک کې داسې مخکې لاړ شي. تاسو اوس وایم ټیک ټاک کې کم خلک مخ ځي. لومړی هغه خلک چې هغه ټیلنټډ وي څه ټیلنټ لري دنیا کې نړۍ کې څه کړي څه زده کړي هغه راوړي خلکو ته ښایي څه خپل ټیلنټ پرفارمنس کوي دنیا ته ښایي هغه خلک مخکې ځي. د هغې ویډیوګانې فاروقي ته لاړ شي. دویم هغه خلک ځي چې هغې سره پیسې وي دنیا کې څه وي ګاډي وي څه وي د ګاډیو ویډیوګانې کې پیسو نه ویډیوګانې کې څه چکري وي هغه خلکو تاسو وګورئ هغه په ټیک ټاک کې فار یو کې دي. آیفون ورسره وي بالکل ایچ ډي کوالټي کې ویډیوګانې کې یو ټیک ټاک الګوریتم کې دا ده چې هغه چې څونه ایچ ډي ویډیو ته کې او نه مخکې ځي ګورئ آیفون 11 12 13 د چا سره یي او هم ډېر مخکې رواني. دریم په دې کې هغه خلک مخکې ځي بېشرم انسان کې نه چې هغه بېشرم وي. په دې لومړي دوه خبرو کې یو کې سبسان پیدا کړي یو مې ته وویله ټیلنټ دویم پیسه د چا سره وي هغه الریډي فار یو کې وي. دریم خبردار چې هغه انسان د دوی کوشش نه ښځه نه بېشرم جوړ کړی. هغه بېشرم انسان چې هر هغه ته راشي چې تور سره ویډیوګانې کوي یو څه کوي بل څه کوي ګره به ګرځي هغه یو انتهایي چاته کنزل کړي ته سپکې خبرې کوي یا مطلب الګ پر ځان نه بېجینۍ جوړه کړي او مطلب د ټیک ټاک د سو فالوور د لایکون دپاره مطلب هغه خپل ځان انسلټ به کوي ځان چې ځان یې بېشرم کو هغه چې کوم وي راشي هغه به د ټیک ټاک کې وایرل کېږي. دا فار یو ټریک دی. آخر کې تاسو ته یو خبره کوم دا تاسو اوس پورې هیڅ کلیم نه ټیک ټاک کې الګوریتم کار داسې کوي ته وایي آډینس ریټینشن. آډینس ریټینشن څه ته وایي کله هم چې ته ویډیو اپلوډ کې او په سټارټ کې دا ویډیو خلکو له مخې له راشي او دا څوک داسې ګوري او دا سکیپ نه کړي ډایرکټ او دا پورو ګوري نو هغه ویډیو چې کومي هغه د ټیک ټاک ول نور بوست ورکړي او هغه نور بیا مخکې رواني مزید رواني خو ستا ویډیو چې له مخکې ورشي ډایرکټ سکیپ کړي نه لایک کړي نه شیر کړي چې خوښه نه شي هغه ویډیو په ځای باندې پاتې شي. نو دې نه علاوه یو آډینس ریټینشن باندې ځان پوهه کوي یو په دغه خبرو کې دي دا چې په کوم انسان کې وي په دې کې یو خبر هغه ټیک ټاک کې وایرل دی. دې نه علاوه ما د خلکو چې د فار یو ټریک وخایا موږ ته پی سي درکو یا اکثر ما د اکثر خلکو ما فار یو ټریک په دونه پیسو واغسته واس کار نه کوي. هیڅ ټریک نشته دغه څو خبرې دي په ټیک ټاک کې دا خلک دغه طبقه په ټیک ټاک کې مخکې رواني. امید لرم د یو څو غونډې خبرې مې ستاسو خوښ شوي نو ویډیو را سره لایک کړئ د خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان.